سلامونه او هرکلی د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه نن به در سره په دوو موضوعګانو لنډې خبرې لرم. یو د دغه پولیس ویډیو چې اوس بیا تاسو په خپله وګورئ او واورئ، او دوم هغه پښتانه چې په سوشل میډیا یوازې کنځل کوي او خپله ګناه ډېروي. ښکاره کړې؟ یا نه څه ښکاره کوي چې نه ښکاره کولی؟ ومې درسمه نه دې پښې راوړم. ما وویل ښکاره کړې مخ ما وویل مخ ښکاره کړې که نه؟ داسې نه پښې دې مې چې ومې له مخه مخ ښکاره کړه مخ ښکاره کړه مخ. موږ ټول د دنیا مې پېژني. نن مې په سوشل میډیا دا ویډیو ولیده نو حیران پاتې شوم چې ولې پلار او بر کې پښتانه خپلو اولادونو ته په ماشومتوب کې سالمه تربیه نه ورکوي. ولې ورته دا نه ښایي چې د هرې مسلمانې پښتنې پیغلې عزت داسې کوئ لکه د خپلې خور او مور. د بل مور خور او ښځه مه کنځئ چې ستاسې خور مور او ښځه نه کنځل کېږي. که د یو لورې دې په کنځلو کولو لویه ګناه وکړه او دوهم دې د خپلې کورنۍ سپکاوی وکړو، ځکه چې په مقابل کې به درته هغو هم کنځل کوي. نو په دې پولیس به نن څومره مسلمانانو لعنت ویلی وي. لومړی خو دا حق نه لري چې بغیر له ښځینه پولیسو د یوې پښتنې خور څخه داسې پوښتنې او ورته کنځل وکړي. موږ د داسې ټولو پولیسو له دندې لرې کول غواړو، سره د سزاګانو چې په راتلونکي کې نورو ته عبرت پاتې شي. په آخره کې ټولو پښتنو ته په کنځلو کولو هیڅ لاسته نه شئ راوړلی، بلکې خپله ګناه ډېروئ. که د چا د نظر سره اختلاف لرئ نو نیوکې پرې وکړئ او خپل نظر هم پرې څرګند کړئ. نو په کنځلو کولو خو تاسې د چا نظر نه شئ بدلولی، خو خپله ګناه او د خپلې کورنۍ سپکاوی ضرور کوئ. په آخر کې هم په لوی الله سپارم، ارامه خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د لوی الله په امان.